ته زما تصویر ته جاړه زه به ستا تصویر ته جاړم بس په دې به ګزاره کړو نه به ته ما ګیلې کړې نه به زه له ستا ګیلې کړم بس خدا به صرف وایي چې ځواني مو بس ویلې چې مې د خولې نه وځي یو اسویلې چې مې د خولې نه وځي یو اسویلې چې مې د خولې نه وځي بیا مې درد کله د سینې نه وځي ورپسې رستو رستو ګورم زه لکه ملنګ چې د کوڅې نه وځي ډېر ښه زه او جانان خپلو کې ښه خوشحال یو خو چې رقیب مو د کیسې نه وځي خو چې رقیب مو د کیسې نه وځي زه او جانان خپلو کې ښه خوشحال یو خو چې رقیب مو د کیسې نه وځي هغه په ژوند کې بیا غمجنه ورځ وي چې مسافر له دروازې نه وځي چې مسافر د دروازې نه وځي هغه په ژوند کې بیا غمجنه ورځ وي چې مسافر له دروازې نه وځي دومره سوچونو لیونی کړو سړی هغه یې کله حافظې نه وځي دومره سوچونو لیونی کړو سړی هغه یې کله حافظې نه وځي سبیل جان ګرځي لیونی لیونی همیشه یار یې له وعدې نه وځي ډېر ښه ډېر مننه محبت ځان له هنر غواړي خوی د آدم رنگ د بشر غواړي مینتوب خو لیونتوب شو ځکه که دې زړه ورکړو بیا ځیګر غواړي لیونۍ تمه د جرګو نه کوي جرګې خو اوس د مین سر غواړي ملال ستا په تمه ستا لیونۍ دیدن دې اوس هم په ګودر غواړي دغه تورسرې چې نن بیا راوتې دا په زکات کې یو څادر غواړي سلامونه او نیکې هیلې دوستانو عزیزانو کشرانو مشرانو زه یم ستاسو ورور ستاسو کشر جاوید خان ناتار په پروګرام ورکو ملغلرو کې د یو نوي ملغلرې سره د مردان د سیمې سره تعلق ساتي سبیل جان صاحب نوې د ادب دنیا ته راغلی دی د سجاد هوتي صاحب چې د تعارف محتاج نه دی د هغوی شاګرد هم دی او ادبي هلو ځلو سره تعلق د ادبي هلو ځلو کې خپل کردار ادا کوي او د پښتو د ادب د ژبې د کلتور د خدمت نیت دی سبیل جان صاحب تاسو ته په پروګرام ورکو ملغلرو کې هرکلی وایم په خیر راغلې ستړي مه شئ هر کله راشي ډېره مننه جاوید ناتار صاحب چې تاسو د هغه ځای نه دومره په دې ګرمۍ کې راغلې د ستاسو ډېره زیاته مننه کوم نظم به درسره شریک کړم نظم عنوان دی انتظار ورځ شپې په ما تېرېږي غم مې ورو ورو سیوا کېږي رنګ مې ورځ په ورځ تورېږي دواړه شونډې مې وچېږي ځان نه ټوله شپه زړه خورمه ټوله شپه په دې سوچونو خپل ماغزه خورمه له ځانه نه دې وینم نه مې وینې دا لا څنګه زندګي ده دا لا څرنګه قانون دی ته زما تصویر ته جاړه زه به ستا تصویر ته جاړم بس په دې به ګزاره کړو نه به ته ما ګیلې کړې نه به زه له ستا ګیلې کړم بس خدا به صرف وایي چې ځواني مو انتظار ټوله زړه 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 کړه بس خدا به صرف وایي چې ځواني مو انتظار ټوله زړه 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 کړه ته به هلته انتظار کړې او زه دلته انتظار کړم ته به هلته انتظار کړې او زه دلته انتظار کړم په نصیب مو دا ټپې شوې سبیل جانه سبیل جانه چې انتظار زرې زرې کړو سم یې په زړه ارې ارې کړو په ژوند به څه مزې مزې کړو ټوله شپه ناست یو شوګیرې کړو پوره یو کال مې حرام کړ خپل خوبونه پوره یو کال مې حرام کړ خپل خوبونه ډېر ښه ډېر ښه ډېر خوند یې وکړو زه خو په مثال د آینې دی بس یو ځلې چې مات شي بیا جوړېږي نه ګله ستا وعدې ټولې دروغ دروغ ګله ستا وعدې خو رښتیا کېږي نه ظلم چې کوي نو هم څه حد لري زړه د ظالم چا باندې سوځېږي نه بس خو د ګړۍ په شان روان دی ژوند ګرځي د ګړۍ غوندې ودرېږي نه دا د اوښکو ډکې سترګې وګوره دا لکه باران به راورېږي نه دا د اوښکو ډکې سترګې وګوره دا لکه باران به راورېږي نه ژوند که په خوږو که په ترخو کې وي ژوند که په خوږو که په ترخو کې وي دلته خو څوک ژوند باندې مړېږي نه ډېر ښه ډېر ښه ګله سبیل جان هم یادوې که نه یار د سبیل جان هډو خېرېږي نه ډېر ښه ډېر ښه سبیل جان صاحب دا راته ووایه چې ستاسو عمر څومره دی یاره غالبا زما عمر چې وي 22 کاله عمر به وي زما او شاعرۍ سره څومره وخت نه مطلب شاعري م څومره وخت نه شروع کړې ده لومبی غزل هم کله لیکلې یاره شاعري خو بس د ډېر وخت نه کوو ځکه چې شوق مو دی سره بل پښتو ادب دپاره مو چې څه نه څه کار وکړو خو بس لګیا یو انشاءالله نور به هم کار کوو که خیر و ښه دا راته ووایه چې کوم ادبي ټولنو سره تعلق ساتئ یاره د پښتو ادبي سنګر چې کوم دی دې سره هم تعلق ساتو او کله کله مردان مرکه مردان ته هم چکر لګوځو کتونکو مینهوالو دا تپوس مې ځکه وکړو چې په ژوند کې ما چې کله نه د شاعرۍ په دنیا کې ګس لاس او ښی لاس پېژندلی دی
نو زما نه هم هیر دي چې زما څومره استادان بالکل که زه مختصر واخلم نو شهابالدین شهاب صاحب په ریډیو سټیشن کې هغوی کار کولو هغوی را سره خواري کړې ده د نن نه 15 کاله مخکې خبره ده یا 13 کاله مخکې به خبره وي دغه شانتې که زه نوم والم نو ستاسو به یقین هم رانه شي چې دومره لوی شخصیت ستاسو استاد کېدی شي نو هغه اقبال مومن صاحب دی چې په هغه وخت کې هغوی په موټروی کې د پولیسۍ ډیوټي کوله هغه کار زیار یې هلته کوو خپل د ذریعه معاش یې هلته نه چلوو په هغه وخت کې هغه زما استاد جوړ شوی ما ته د پښتو د ادب ټکي ښودلي او په آخره کې چې د سوشل میډیا کې ما امام منظر صاحب ولیدو هغوی ځان سره اوچت کړم زموږ ځای ته راغی بلکې زما تخلص خپل همسفر و او دا تخلص د هغوی خوښ نه و ما لې جاوید خان ناتار نوم کېښود ځکه مې دا تپوس وکړو وضاحت مې وکړ عنوان دی تصویر خاموشي د توره شپه ده هر طرف ته تنهایي ده بس یو ځای بل ستا غم دی د یو بت سره لګیا یم په سرو سترګو جړېږم کله کله وخندېږم کله ځان سره لګیا یم نه ما سره څوکه کېږي او نه ما سره خندېږي او نه ما ته راګوري یو طرف ته نظر دی دلته ځان باندې پوهېږم د حالاتو نه سمېږم وایم دا خو هغه نه دی چې له تا سره غږېږي یا له تا سره خندېږي دا خو تش یو سپین کاغذ دی دې په ځان کله پوهېږي دا خو تش یو سپین کاغذ دی دې په ځان کله پوهېږي ما ویل بس د سبیل جان او د شپه په تېرېدو د لږ سینې ته یې نږدې کړه دا خو ښه ده چې تصویر یې را سره دی دا خو ښه ده چې تصویر یې را سره دی ډېر ښه ژوند د دواړو تېر شو د مجنون غوندې سارا کې موږ ناسته نه شو کولی لږ د یو بل سره خوا کې ښکاره لکه سپوږمۍ ژما محسوس که په هوا کې د لرې نه به وګورو یو بل ته په خندا کې نو موږ سره دا خوږژبی شاعر سبیل جان صاحب تاسو واورېدو هیله ده چې ستاسو به دا پروګرام خوښ شوی د یو بلې مرکې سره بل شاعر سره بلې ملغلرې سره تاسو نه اجازه غواړو تر بل پروګرام پورې د الله په امان ښاد او بریالي اوسئ